د زمري او سپي لنډه کیسه. ستړی شوی زمری په ځنګل کې د شنې ونې سیوري ته اوږد وغځېد او ویده شو. سپی له دغه ځایه تېرېده. کله یې چې زمری ویده ولید، لاړ له کوره یې پړی راوړ او زمری یې کلک وتاړه او په خپله مخه روان شو. زمری چې ویښ شو او ځان یې تړلی ولید، نو ډېر زور یې وواهه چې ځان خلاص کړي، خو ځان یې خلاص نشوی کړی. خر پرې برابر شو. ستړي زمري ورته وویل: خره وروره، مرسته وکړه، ډېر بد یې تړلی یم. که مرسته ونه کړې، ښایي مړ شم. ما وژغوره، نیم ځنګل به ستا وي. خر اول شکی شو چې زمری به نیم ځنګل را نه کړي، خو چې د زمري جدیت یې ولید، لګیا شو. پړی یې خلاص کړ او زمری یې آزاد کړ. زمري خره ته وویل: نیم ځنګل نه درکوم. خره ورته وویل: تا سره دا بې وفایي نه ښایي. اول د سوالونه کول چې ما خلاص کړه، اوس انکار کوې؟ زمري ورته وویل: نیم ځنګل نه، بلکې ټول ځنګل دې ستا وي. ځکه چې په کوم ځنګل کې چې سپي زمریان په پړو تړي او خره یې ژغوري، نو هلته ژوند کول معنا نه لري.